امو د کور مخ جوړیږي ام پیسې راکوي ام د کور مخ ته روزانه درته دلته دونه مشکلات و چې په ژمي کې به زموږ مسجد ته تللو د سپین ږیرو به په دونه تکلیف باندې روان وو، حتی پیسې به راپورته کړي وې د څنګنو پورې به هلته اوبه بهېدلې. غواړم یې آباد آباد دا غازي هیواد هیواد نکړي غلامي د چا تل دې وي آزاد آزاد نکړي غلامي. کندهار ښاروالۍ د خپلو انکشافي پروژو په دوام د ښار په 9 لسمه او 12مه ناحیو کې د کوڅو د کانکریټ کولو، چریو او سلبونو د جوړولو چارې پیل کړې. په دې پروژه کې به هغه کوڅې او چرې ورغول سي چې د خراب وضعیت له امله د سیمې اوسیدونکي د تګ راتګ او د باراني اوبو د لیږد په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي وو. دلته دونه مشکلات و چې په ژمي کې به زموږ مسجد ته تللو د سپین ږیرو به په دونه تکلیف باندې روان وو، حتی پیسې به راپورته کړي وې د څنګنو پورې به هلته اوبه بهېدلې. نو موږ په داسې مشکلات اخته وو چې د 10 کاله دا تکلیفونه پر موږ باندې تېر سوي دي. نن ورځ موږ ډېر خوشحال یو. د یادې پروژې ټولیز لګښت 2 میلیونه افغانۍ دی چې د عملي چارو پر مهال به یې 33 تنه په فني او غیر فني برخو کې په کار بوخت وي. امو د کور مخ جوړیږي ام پیسې راکوي ام د کور مخ ته روزانه درته ټاکل شوی ده چې د پروژې چارې د راتلونکو 2 میاشتو په موده کې بشپړې سي او له بشپړېدو وروسته به د یادو سیمو اوسیدونکي له غوره تګ راتګ او مناسب ښاري خدمت څخه برخمن سي. کندهار ښاروالي ژمنه ده چې د ښار د اړتیاو له مخې به د ورته انکشافي پروژې پلي کول دوامداره کړي.